نو یو خو د نکاسې اوبه دي څښه اوبه دي نو څوک مانځلی ځي یا څه ځي نو د جامې ورسره هم پلیتېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د میډیا ول ډېر شکریا ادا کوم چې موږ له ټیم ویسته وراله او د ټیم کې په دې روډ باندې دا کار روان دی د شولډر دا ټینډر دغه شوی دی کار په سٹارټ دی او موږ د دې حکومت او د چارواکو نه دا خواست کوو چې د دې روډ باندې د نالو مسله ده دا 15 شپږ کور دی د اوبه ټولې دې روډ ته روځي نو که فرض که تاسو دا شولډر جوړیږي او د نالو څخه بندوبست نه کیږي نو دا شولډر دا کار هسې فضول دی. موږ مخکې چې کوم حکومتي چارواکي دا وي ته دا خواست کوو چې یار د دې دا شولډر سره د نالۍ بندوبست وشي ځکه چې د دې باندې دا اوبه ټول د خوشه د کورونو دي او جو ټایم کې په دې کار را سټارټ ته خو په دې کې د نالو خبره نشته دی نو مونږ مخکې دا خواست کوو چې یاره د دې لاول د نالۍ غم وشي د هغې نه پس بیا د شولډر غم وکړي ځکه چې په دې باندې دا اوبه موجوده ټایم کې تاسو وینئ دا اوبه پرې بهیږي د دې نورو کورونو د اوبه پرې بهیږي باراني اوبه پرې راځي نو د دې نالۍ غم دې وشي شولډر یې بیا وروسته کار دی خو لاول دا نالۍ د دې په کار ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موږ د میډیا والا ملګرو ډېره شکریا ادا کوو دوی راغلي دي دا کار د کتو دپاره. یو خو دا دی چې دا میټیریل چې کله ولګي دا تقریبا یو باران ته بیا راټینګي نه چې یو باران وشي دا بیا غوڼ ماتي. بل دا خبره چې په دې کې د نکاسۍ سیستم نشته دا اوبه چې کمې راځي دا اوس هم په روډ راځي بیا به وروسته هم په روډ راځي او دا یو خو روډ هم خراب یو کم چې دوی دغه وکړي د شولډر وکړي د دې سره دا بیا خرابېږي. یو بل چې خلک په لار روان دي دا ګاډي ډېر تیز دي نو یو خو د نکاسۍ اوبه دي څښه اوبه دي نو څوک مانځلی ځي یا څه ځي نو د جامې ورسره هم پلیتېږي نو موږ حکومتي چارواکو ته دا وینا کوو چې د نکاسۍ سیستم دې ښه برابر وکړي. بله دا خبره چې دا روډونه بار بار دې له پنډ نه وځي په هر حکومت کې هر MP چې راشي دې له بار بار دې روډ له پیسې روباسي په کار ده چې دا نکاسۍ سیستم وشي او دا روډ د ښه په صحیح طریقه دې جوړ شي نو چې بار بار دې روډونو له دا پیسې نه روځي او بله دا چې په دې باندې موږ له دې نورو کارو کې په دې پنډونو باندې نور مسایل د دنیا د دې کلي ډېر لوی مسایل هغه دې پې وکړي